بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا خطول ستا فیو کن سار پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا وارستا یو کن سر پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ مالکی دا املاکو مخترعی دا افلاکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ایمان د پلوشو د خبرونې وګو مینوالو په خبرونه کې درته خراغلست ویم. هر چیرې چې وي خوشاله او آباد اوسئ. خوږو اورېدونکو دا د ایمان د پلوشو خبرونه ده چې تاسو پکې د احادیثو درس اورئ د کتاب ریاض الصالحین څخه. په تېره خبرونه کې مو د 40 باب دویمه برخه لوستلې وه او تقریبا د دغې 40 باب 15 احادیث مو لوستلي وو. نن به د دغې باب 14 نمبر حدیث نه شروع کوو انشاءالله چې څومره وخت او الله توفیق راکو نو دغې درس ته به دوام ورکو. په دې هیله چې خپرونه را سره د اول نه تر اخره پورې واورئ او په دې هیله چې ستاسو د فایدې او استفادې وړ وګرځي. راځو 14 نمبر حدیث د دې باب اخلو د هغې باړه او بیا د هغې شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. دا يوسو حديث نور مخلو بيبا يو حديث شرح مخلو. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط وفي رواية ستفتحون مصرا وهي أرض يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية إذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو في رواية ذمة وسهرا رواه مسلم. ده حديث عبارة داسې ده. ابو سفیان صخر بن حرب دا د مکې په سردارانو کې مشر سړی روایت کوي دا په هغه مهال چې د لا مسلمان شوی نو د صلح حدیبیې نه وروسته د ابو سفیان تللو د حبشې ته تللو نو هلته نجاشي بادشاه هغه ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت په باره کې ځینې معلومات وو. خو چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اواز خپور شو نو هغه به دا کوشش کوي چې داسې څوک پیدا شي چې د مکې د شاوخوا دغه ځای او هغه معلومات ترلاسه کړي. نو ابو سفیان کاروباري سړی و دیم هلته تللی اوږد حدیث دی. نور ځایونو کې به انشاءالله په طول سره راځي خو دلته د خپله مقصد ځای اخلو. دا د هرقل واقعه ده. خو دا هرقل چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دې ته خط لیږلی نو د هغه خط احترام کړی او بیا یې ماریا رضی الله عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي او دا یو ته تحفه کې رالیږلې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه آزاده کړه او دی بیا د هغې سره نکاح وکړله چې د هغې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو زوی ابراهیم هم پیدا شوی. نو هغه واقعه ده. هرقل شام ته دا ورغلی و نو هغه د دغې علاقې بادشاه او په هغه وخت کې مضبوط حکومت هم د ده و. نو ابو سفیان یې راوغوښتو وایي ستاسو په دې علاقه کې داسې یو سړی پیدا شوی دی د نبوت دعوی کړې ده. نو ابو سفیان ته یې زه تا نه پوښتنې کوم ته ما ته جواب راکړې او رښتیا به وایې دروغ به نه وایې. وایي صحیح ده. نو هغه دا یو پکې دا و ان هرقل قال لابي سفیان هرقل ابو سفیان ته وویل فماذا یأمرکم به دغه محمد صلی الله علیه وسلم چې د وایي زه پیغمبر یم نبی یم تاسو ته په څه امر کوي یعنی نبی صلی الله علیه وسلم مقصد. قال ابو سفیان وایي قلت ما ویلې یقول دغه محمد مونږ ته داسې وایي اعبدوا الله وحده تاسو بندګي وکړئ د یو الله. دا یو نوی سړی را پیدا شوی دی. مونږ ته وایي چې ګوره دغه باباګان چې دي
دغه بوتان چې دا هر څه پرېږدئ دې ته نظرانې شکرانې مه وړئ دوی ته رامدد شه مه ویوئ دیو الله بندګي کوئ د الله نه غواړئ د الله په نوم باندې ورکړه کوئ او الله ته سر ښکته کوئ سجده کوئ دې بوتانو ته دې زیارتونو قبرونو ته سرونه مه ښکته کوئ وحده و یوازې او راته وایي چې ولا تشرکو به شیئا د الله سره به هېڅ شی نه شریکوئ نه ولی نه ملائک نه پیغمبر نه تیږه او نه بل شی دا به د الله سره نه شریکوئ او بل راته دا ناشنا خبره دا کوي راته وایي چې وترکو ما یقول اباکم دا د پلار او نیکه طریقې هم پرېږدئ نن هم خلکو ته چې کله ویلی شي چې هلکه دا پلار نیکه خبرې مه کوئ صرف د الله او د رسول خبره باندې عمل وکړئ چې هغه هر چا ویلي نو دا واره در باندې نوک دي چې دا صوابي دی وابي دی لا مذهبه دی امامان نه مني مذهب نه مني سره د دې نه چې هغه بیچاره به د خپل مذهب نه خبر نه چې زما مذهب څه شی دی خو دا واره در باندې نوک دی نو دا د پخوانو کافر هم دا عادت و چې کله به دې ورته ویل چې د الله بندګي وکړه او د فیر فقیر ملا قبر او دارنګې زیارتون نه مه غواړه دا واره در باندې بینوم کې خو دا صوابي دی نو داسې ده مې ویل چې دا موږ ته وایي چې د پلار او نیکه مذهب پرېږدئ لکه اوس چې ځینې جاهلان ته د قرآن و سنت دعوت ورکړي دا واره ورته وایي چې نه نه خپل مذهب راټینګ کړی دی قرآن و سنت زموږ د پلار او نیکه مذهب دی که نه نو ورته وایي وترکو ما یقول اباؤکم پرېږدئ هغه څه چې ستاسو پلاران چې کومه طریقه او په زور دین دی دغه به پرېږدئ موږ ته دا پیغمبر دا خبرې کوي بله عجیبه خبره دا ده ویأمرونه بالصلات او موږ ته وایي چې مونځونه کوئ دا د چا د وسه کېږي والصدق راته ویل چې دروغ به نه ویوئ رښتیا خبره به کوئ والعفاف او دارنګې مونږ ته وایي چې ځان وساتئ د زناګانو نه د بدعملیو نه زنا به نه کوئ او دویم معنا ده چې والعفاف ځان وساتئ د سوال نه ده معنا د پردو مالونو ته په تمه کېږئ مه خپل محنت کوئ او ځان نه ګټئ او بله خبره دا ده چې وصلت او مونږ ته وایي چې صلې رحمي پالئ خپل ولي پالئ صحیح حدیث ته متفق علیه امام بخاری باب بدء الوحی دې کې راوړی دی په اووم رقم باندې مسلم په کتاب الجهاد والسیر کې راوړی دی 1293 نمبر باندې باب کتاب النبي صلی الله علیه وسلم هرقل شرح لرست رازو بیا دا بل حدیث لنډ او مختصر حدیث خو په درې روایتو باندې امام مسلم روایت کړي د ابو ذر رضی الله عنه روایت دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ویل جهاد تتلل غزوات لګل سوته انکم ستفتحون ارضا یقینا تاسو به فتح کوئ تاسو به الله فتح درکوي ارضا د هغې ځمکې یذکر فیها القراط چې هغې کې روپیو ته پیسو ته قراط ویلی شي مراد د مصر د مصر روپۍ ته قراط وي دغه ځای ته ځئ او بل روایت کې چې ستفتحون مصر وهي ارض یسمى فیها القراط چې هلته پیسې ته روپۍ ته قراط ویلی شي نو فاستوصوا باهلها خیرا نو د خلکو سره ښه رویه وکئ په ښه اسلوب او په ښو اخلاقو یې خلکو ته دعوت ورکئ ولې فإن لهم ذمة ورحمة د هغوی سره زموږ لوز او صلې رحمي ده د قوم سره نو داسې وکئ چې بد چلن ورسره مه کوئ بل روایت کې راځي اذا فتحتموها کله چې تاسو دغه علاقه یعنې مصر شام دغه علاقې فتح کړئ فاحسنوا الى اهلها د اهل سره ښه رویه وکئ فإن لهم ذمة ورحمة زموږ د هغوی سره لوز هم شته او خپلولي د پخوانی قرابت هم شته او نوی هم شته بل روایت کې ذمة وسحرا خپلولي هم ده او مساحرت دی نبي صلی الله علیه وسلم زموږ سره خپلولي دی نه زما سخرا نه ده رحیم څه خپلولي وه نو ځینې علماو دا توجیه کړله چې ابراهیم علیه السلام چې کله د هغوی نه راوتو که نو د اسماعیل علیه السلام مور د هغه ځای نه هجرت وکړو او دلته راغله عربو ته دې ځای ته نو د ټولو عربو سرچینه بیا د اسماعیل علیه السلام نه شروع کېږي دغه ځای نه د نسب سلسلې خاص کر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې راځي نو هغه د دغې ځمکې نه راغلي وي نو زمونږ پلرنی دارنګې د نیکونو هغه سلسله چې د هغه دوی ته رسېدل نو په دې خاطر باندې دا زموږ ماماګان او خپلوان هم کېږي نو ښه رویه ورسره وکړي او والسحر د خسرولۍ رشته چې مو سره ده هغه دا ده چې ماریا رضی الله عنها د ابراهیم مور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو زوی نوم ابراهیم و د دې ماریا نه فایده و بیا ورکوټوالي کې وفات شو نو هغه هم د دې نه فایده شو او دغه ماریا د هرقل او د دغې د خوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په تحفه ورکړی شوی او د هغه د خط ډېر درناوی کړی نو نبی صلی الله علیه وسلم یې والو کې ایمان یې نه دی راوړی خو موږ سره یې ښه روابط او ښه چلن کړی دی نو تاسو مو سره ښه چلن وکړئ اصل کې حدیث کې شاید دا دی چې د صلې رحمۍ خیال وساتئ دا خپلولي اگر که ډېره لرې وي باید سړی خیال وساتي راځو 18 نمبر حدیث اخلو ورسره بیا 19 او بیا به وروسته شرح ته راشو دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی فرمای وعن ابي هريره رضی الله عنه قال
لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد الشمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. وقد حديث سرد جبار الولو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي کله چې دا آیات نازل شو د سورته شعراء 214 وانذر عشيرتك الاقربين نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کې حکم وچی اے پیغمبر ستا کار خو دعوت دی ته پیغمبر مبعوث شي خو اصول او قاعده د دعوت د یو سړی وای ز دعوت کوم تبلیغ کوم نو اول به د خپل کور نه شروع کړي د خپل کلی نه دا چې خپل کور او خپل اهل والا دي په بداهله یا غدي په گمراهی کې پراتی او تا بشتره په شاکړی دا اوسه کلی په کلی او مل په مل ګرځي نو دا د قران د دې اصول خلاف دی. باید سره د عبادت او د بندګۍ طریقه دا د پیغمبر او د الله جل شانو د احکام سره برابر کی. نو نبی صلی الله علیه وسلم سم دستی په دې آیات باندې د عمل کولو په خاطر دعوت شروع کو د خپل کور نه. نو دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم روبل رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش आवाज وکړو چې اې د عبد مناف اولاده یعنی دار قبیله ته د خپل مشر په نوم باندې आवाज وکړ عام او خاص ټول راغون کړل بشتمو فعم یعنی عام आवाजونه وکړل او خاص نو دا سی ویل یا بني عبد شمسین چې دا د عربانو دی وی قبیله نکه کیږي د عبد شمس قبیله والا او داغه دا یا د عبد شمس نکه اولاده تاسو ته یا بني كعب بن لؤي اې د كعب بن لؤي نو وسو او داغه قبیله انقذوا انفسكم من النار خبردار شي خپل ځان او خپل بچي اهل د اور نه بچ کی عذاب را روان دی قیامت را روان دی هر چا سره به د خپل اعمالو حساب کیږي او دا تاسو چې په کوم سکه مصروف یو مشغولي ګره دا غلط دی. بیا आवाज کوي یا بني مر بن كعب اې د مر بن كعب قبيله والا او دغه اولاده انقذوا انفسكم من النار خپل ځان د اور نه بچ کی یا بني عبد مناف د عبد مناف بچو المسو تاسو ته انقذوا انفسكم من النار خپل ځانونه د اور نه بچ کی د الله د توحید په منلو سره د شرک نه په ځان ساتلو سره او د پیغمبر په اتباع سره. بیا وی یا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار بني هاشم تاسو خپل ځانونه د اور نه بچ کی یا بنو عبد المطلب د عبد المطلب نو وسو تاسو ته چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خپل خاندان انقذوا انفسكم من النار خپل ځانونه د اور نه بچ کی تر دې چې راغ خپل لور ته یا فاطمه اے فاطمه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور انقذي نفسك من النار ګوره ته هم زما په عمل نه بچ کیږي دا د زړه کې رانه شي چې بابا می پیغمبر دی نو ما بچ کی معنا دا چې په خپل عمل باندې بچ کیږي نو خپل ځان د اور نه بچ کا د الله حکمونه د پیغمبر اتباع او ومنه توحید عقیده او دانګ د شرک نه ځان وساته او توحید عقیده خپلک فإني لا أملك لكم من الله شيئا خبردار زګور استاسو د پاره د هیڅ شي ذمہواری نشم کولای د الله د عذاب نه د بچ کېدو د پاره استاسو ذمہواری نشم کولای د الله د عذاب نه د بچ کېدو په خاطر چې تاسو هغه نه بچ کم زما ګوره واسو توان نه رسیږي ځان به خپل بچ کوی غیر یو شی کولای شم غیر پرته دینه ان لكم رحما زما د تاسو سره سلی رحمی د خپل ولی می ده سابلها ببلالها نو زبا دغه پالما په پالولو سره خودلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلی رحمی پرې کول د اور سره مشابه کړلی لکه څنګه چې سلی رحمی پرې کول تاسو ما سره سلی رحمی پرې کوي او زی پالما نو د سلی رحمی پرې کول د اور دی او دغه اور په څه مړ کیږي په اوبو باندې نو د سلی رحمی پرې کول سره د خپلوانو د په منځ کې د جنگ جګړه او دارنګ د اور تاو دا پیدا کیږي نو هغه علم مړ کیږي چې سره هغه په سلی رحمی او فالی نو نبی صلی الله علیه وسلم تاسو سلی رحمی پرېخه د خو زبې در سره پالما زبد تاسو د سلی رحمی د پرې کولو اور دا په پالولو باندې د سلی رحمی په پالولو او دغه په فوسته کولو باندې وژنم. بلال اصل کې به بلال باران ته ویل شي او بوته معنا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم زبد سلی رحمی پالم نو د سلی رحمی پرې کول د خپل ولی قرابت پرې کول دا نبی صلی الله علیه وسلم د حرارت او د ګرم اور سره مشابه کړو او د دغه اور وجله صرف پسګيږي لکسنګ چې د اور په اوبو مړ کیږي نو دغه شان د سلی رحمی دا اور چې دا په سلی رحمی پالولو سره مړ کیږي کوم اور چې د سلی رحمی په پرې کولو د خپل ولې د پرې کولو باندې بلیږي هغه په سلی رحمی پالولو سره ختميږي
نو دا هم صحیح حدیث ته امام مسلم روایت کړی په کتاب الایمان کې باب قوله تعالی وانذر عشیرتک الاقربین په 204 نمبر باندې دا حدیث روایت کړی دی. وروسته شرح ته راځو. دا و د 13 نمبر حدیث ژباړه راځو. نو لسم حدیث مخلو وعن ابي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها متفق عليه. دا ابي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه روایت ته دا وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واوریدل خکارا پټاګه می واوریدل سپټه خبره نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان آل بني فلان ليسوا باولیائی د پلانې قبیله والای د پلانې خاندان بچی دا زما اولیاء او زما اقربا نه دي. انما ولی الله زما ولی زما وارث چې الله دی زما میراث الله ته فات کیږي. وصالح المؤمنین او زما نږدې دوستان او ملګری چې دا مؤمنان دي. کوم سړی چې په الله باندې او په رسول ایمان لري د رسول الله اطاعت کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی دی. یعنی معنا دا ده چې په نسب کې وسره څوک وي نو دې دا معنا نه ده چې هغه په نسب کې دی هغه د بچ کیږي او هغه د هم نیک سړی شي. اشاره دې ته چې د نیک انسان د نبی د ولی په قرابت خپل ولای باندې څوک بچ کیږي نه. او د دې ډېر مثالونه دي. نوح علیه السلام پیغمبر دی لوی پیغمبر دی خو زوی کافر دی هیڅ فایده نه ورکوي د نبوت پیغمبري هغه ته د پلار په اعمال نه خلاصېږي. ابراهیم علیه السلام د الله رسول پیغمبر دی بهترین پیغمبر خو پلار کافر دی نو هیڅ فایده هغه ته نه ورکوي. لوط علیه السلام پیغمبر دی خو ښځه کافره ده نو د خاون په عمل باندې نه بچ کیږي. ابراهیم دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی خو ترونه ابو لهب دا کافر دی خو باغې بچ کیږي نو. دارنګه ابو طالب چې ډېر خدمت یې وکړی دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل باندې هغه نه بچ کیږي. نو اشاره ده دې ته نبی صلی الله علیه وسلم وایي زما د فلاني خاندان د قریش او د بني هاشم او د فلاني د عبدالمطلب خاندان دا زما اولیاء نه دي زما قرابت د دوی سره نه دی. زما قریب او زما نږدې دوست او زما ورور او ملګری هغه دی چې هغه په ما ایمان ولري او د الله د احکامو ته غاړه کړي. البته یو شی شته ولکن لهم رحم د دې خلکو سره زما خپل ولی ده زما سره سره رحمی ده قرابت مې د نسب او غیره. ابلها ببلالها زبه دغه سره رحمی دغه قرابت دا به زه پالمه پاغه پاللو سره سمنه پاغه وبو سره یعنی سره د سره رحمی د پرې کولو دوی ما سره سره رحمی پرې کړی ده زه دوی د خپل ولی نه ویستیم زه شړلم خو زه به بیا هم خپل ولی پالم خپل ولی ورسره نه پرېږدم. خو ګوره زما وارث زما دوست زما ملګری هغه څوک دی چې ما سره په دین کې ملګری وي په عقیده کې ملګری وي او خپل ولی په خپل ځای د هغه به ورسره پالم که دوی ما پرې کوي نو زه به د هغې خیال ساتم د قرابت. ابواللها ببلال مانه زه به دغه د صله رحمۍ د پرې کولو اور د صله رحمۍ د پاللو په اوبو باندې پالم انشاءالله. نو خوږو اورېدونکو دا تقریبا څلور حدیث تاسو واورېدو د هغې ژباړه مو واورېد. راځو د دغه حدیثو لنډ شرح ته چې حدیثونه څه معلوم شو موږ ته. دغه حدیثونه چې کوم ما ذکر کړل ومې لوستل او ژباړه مې ورله وکړه انشاءالله چې تاسو به د حدیثو دغه عباراتونه څه فهم کړي وي خو بیا هم د یاداشت په خاطر څه مسایل بیا ذکر کوو چې کوم د دې حدیثونه معلومیږي. اول خو دا ټول حدیث چې موږ ولوستل په دې کې صراحتا ښکاره دلیل دی په دې په اهمیت د صله رحمۍ باندې چې صله رحمۍ ډېر لوی شان لري ډېر لویه درجه لري یعنی د خپل ولی فعلل ډېر اهمیت لري په اسلام کې. اول حدیث موږ د ابو سفیان صخر بن حرب رضی الله عنه حدیث مو واورېدو او دا وخت قصه کوي چې کله دی لا په ایمان نو مشرف شوی. دا د قریشو د یو وفد سره تللی هرقل ته د اسلام نه مخکې ځکه دوی بیا د فتح مکې په ورځ باندې ایمان راوړی دی. تجارت کاروبار دپاره تللی نو هر کله چې هرقل ته فتح ولګېده چې د مکې څخه خلک راغلي تاجران نو دی ډېر عاقل او پوه انسان و ځکه د تورات او انجیل دی لوستلي و دې باندې ورته معلومات او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مبعوث کېدو هم خبر شوی و. چا ورته ویلي و چې یو سړی پیدا شوی دی وایي چې زه پیغمبر یم او څه ته چې هغه دعوت کوي
خو د دې خلکو نه نور معلومات کول چې دوی څه وایي او دوی ته پته وه ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفات دا په انجیل او تورات کې موجود و. قرآن هم د دې ذکر کړی دی. سورة اعراف کې الله وایي 150 کې النبي الأمي الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. هغه پیغمبر چې داغه ذکر او داغه صفات او خوی اخلاق داغه نښې نشانې چې دا موجود وي دوی سره په تورات او انجیل کې او دوی لوستلی وي، یعنی دوی سره په تورات او انجیل کې په هغه صفاتو باندې لیکلی شوي چې کوم صفات او علامې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې وي. تر دې قرآن کې وایي انهم یعرفونه کما یعرفون ابناهم، تر دې چې دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودو او نصارو د خپل بچو نه ډېر زیات پیژانده. نو د عربو دغه وفد او دغه د تجارت قافله چې کله د عربو نه دغه ځای ته ورغله د حجاز نه، نو هرقل راوغوښتل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احوال ته پوښتل او معلومات حاصلو چې څه شي ته امر کوي، څه کارونه کوي، د څه نه خلک منع کوي. او دا پوښتنه کوله چې دا صحابه ملګري سره کم دي، څنګه خلک ملګري کیږي، د خپل ملګرو سره او د ملګرو د خپل منځ کې د یو بل سره معامله څنګه ده. داسې نور دا یو اوږد حدیث دی امام بخاري ذکر کړی دی خپل صحیح کې. ډېرې پوښتنې دي خو مختصر یو څو پوښتنې چې زموږ د دې باب سره تړاو لري هغه دا وي. هرقل ته پوښتنه وکړه ماذا یأمر به، دغه محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته په څه شي امر کوي، خپل ملګرو ته څه وایي. ابو سفیان وایي موږ ورته ویل کان یأمرنا بالصله، مونږ ته د صله رحمۍ حکم کوي چې خپلولي پالئ، خپلولي مه پرې کوئ. والصدق رښتا ویلو باندې چې رښتا وایه، دروغ مه وایه، دروغ حرام دي. والعفاف او په پاکندامۍ راته حکم کوي چې ځانونه پاک ساتئ، خپل عورتونه پاک ساتئ د حرامونه. د عفاف دوه معنی علما کوي، یو د سوال او د تمې توقع نه ځان ساتل دې ته عفاف وي، او یو د زنان او د بدکارۍ نه ځان ساتل دې ته هم ویلی شي. صله څه وایي؟ صله رحمي خپلولي او قرابت پالل، د هغې خیال ساتل، خپلو خپلوانو ته د هغوی حقوق ورکول. او صدق خو صحیح خبره چې د واقع د حالاتو موافق وي دې ته ویلی شي صدق. بیا نورې پوښتنې ته وکړلې، خو چې څونه پوښتنې ده ته وکړلې ابو سفیان وایي ما دروغ هم ویلی شو، خو ما ویل کېدای شي دلته نور ملګري دي، کومه خبره زه دروغ وکړم زما ریکارډ او خبره به غلطه راوځي. نو ماله بس خولې له دروغ نه راتلو، څه چې وو هغه مې رښتا وویل. نو د ټولو پوښتنو جواب چې کله ورکو نو دی هوښیار باچا و. نو په آخره کې ابو سفیان او د ملګرو ته څه وایي ان کان ما تقوله حقا فسیملک ما تحت قدم هاتین. یاد وساته یا عربو وفدا، دا تاسو چې ما ته کوم جوابونه راکړل که چیرې دا خبره هم داسې وي نو زه قسم کوم چې دغه پیغمبر به زما د دې تخت مالک کېږي، دا کوم باندې چې زه ناست یم او زما خپې پېښې دي، زما د دې خپو لاندې دا ځای چې دا به د دې بادشاهي به دا زما د دې بادشاهي واګې به هغه لاسته ورځي، د دې بادشاهي ټول واګې اختیار به د دغې پیغمبر لاسته ورځي. دا څوک وایي؟ ګورئ هرقل امپراتور چې ورته ویلی شي، د فارس او د روم د دې دواړو امپراتوریانو مشر رئیس و چې په هغه وخت سره ډېر سوپر پاور چې ورته ویلی شي، روم او فرس د دې دواړو بادشاه و. داسې انسان چې بادشاه د ډېر لوی مملکت د لوی هیواد بادشاه، خو هغه په دې پوهېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی، کوم دعوت یې راوړی دی هغه حق دی او دا رښتینی دی، مطابق دی د انسان د فطرت سره. ځکه کومې خبرې چې ده کړې دي خلکو دا د انسان د فطرت موافق دي. دې کې د مخلوق خیر دی، سوکالي ده، رښتا وایي، خلق عفاف پاکندامۍ ته دا کوي. ځکه دا نظام چې راغی څوک به د چا په عزت باندې لوبې نه کوي، د چا عزت ته به څوک په سپکه نه ګوري، ځکه شرعي نظام به یې که نه. اگر چې اول وخت کې به خلکو قسم قسم نومونه باندې بدنامۍ والارحام او صله رحمي به پکې پاللی کېږي، نو دا فطري دین دی، فطرتي د انسان د فطرت سره جوړ دین دی، نو خلک دې طرف ته خامخا مایله کېږي. بیا په دې باب کې امام نووي رحمه الله هغه نور احادیث ذکر کړي دي چې په همدې معنا دي د صله رحمۍ حکم پکې دی. لکه یو د هغې نه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله دا آیات نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین، نبی صلی الله علیه وسلم قریش راغونډ کړل، فعام الفاظ خطاب وکړو، عام عربو ته بیا خاص بیله بیله قبیله مخاطب کړله، بیله بیله کورنۍ مخاطب کړه، یا بني فلان یا بني فلان، په بیلو بیلو نومونو وړه او غټ نومونه ټول ورته واخیست، تر دې چې د خپلې لور ته ورسېد او هغې ته وایي چې یا فاطمې انقذي نفسک من النار، چې ته ګورم ځان د اور نه بچ که، اور را روان دی او داسې جون را روان دی چې هغه نه ختمېدونکی جون دی،
د دنیا په دې معمولی جون باندې معمولی خوندونو او لذتونو باندې خپل آخرت تباه نه کوي. راشي د الله توحید ومنئ، د شرک او کفر او بدعاتو نه ځان وساتئ، د پیغمبر اتباع وکئ. بیا ورته آخره کې څه وایي؟ تاسو منئ او که نه منئ، تاسو به ما ته لیونی وایي. ځکه په اولني دعوت کې ابولهب لعنه الله رافاسد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تباه شي. ټوله ورځ د دې یوې خبرې ته راغونډ کړي چې وایي د الله نه د کېدو یقین. دا ټول خدایان دې راواخیستو، دا زموږ اولیا بزرګان دي، یو الله ته دې راجمع کړه. دا دونه کارونه به څوک کوي؟ نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د صلې رحمۍ د خپلولۍ د بایکاټ اعلان وکړو چې زه پکې نه یم چې څوک ورته وایي دي او که څوک یې ټکوي. هغه دا خیال وکړه زه یې پرېږدم نو بس بیا به دا دین بیان نه کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ یاد وساتئ ګوره زه تاسو د الله د عذاب نه بچ کولی نه شم. انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا. نه تاسو ته تکلیف در کولی شم او نه تاسو ته فایده. البته زه خیرخواه یم، تاسو ته د خیر لار بیانوم. او دا چې د تاسو سره مې خپلولي ده تاسو یې ما سره پرې کوئ، ما شړئ، خو زه به دغه د خپلولۍ د پرېکون دا اور چې دی دا به زه په د رحمت په باران باندې هغه مړ کومه چې هغه صلې رحمي پالل دي. ځکه د صلې رحمۍ پرې کول دا اور دی، اور په اوبو مړ کېږي. یا صلې رحمي چې دی دا مرګ دی، مړ کېدل دي. لکه د بوټي او غلې دانه چې وچه شي دا مړه شي او بیا په اوبو ژوندي کېږي. نو زه ستاسو دغه مړه صلې رحمي به په زه د ایمان په اوبو باندې د پاللو په اوبو باندې زه ژوندی کوم انشاءالله. الله وایي که وجعلنا من الماء کل شیء حی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې صلې رحمي د اوبو سره تشبیه کړله چې په اوبو سره بوټي را ژوندي کېږي او هغه د فتنې او د شر اورونه پرې مړه کېږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث په دې بل روایت کې دا وویل د پلانۍ قبیلې والا پلاني خاندان دا زما اولیاء نه دي، ځکه هغه کافر دي. کافر د مسلمان ولی نشي جوړېدی. اشاره وه په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بېدین او کافرو نه بایکاټ وکړو. په دین کې د خپلو خپلوانو نه بایکاټ کول وی دا صلې رحمي پرې کول نه دي. نن سبا داسې دور راغله چې څوک په اسلام باندې منګولې خښېږي، څوک اسلامي اساساتو باندې عمل وکړي، په نبوي سنتو باندې عمل کوي، خپل خپلوان بیا د هغې سره بایکاټ کوي، ورورولي ورسره پرېږدي او بیا وایي چې دا رشتې پرې کوي. دومره جهالت دی، دومره. یو مسلمان راپاڅي هغه ستر او پرده کوي، خلکو سره خپلولي پرېږدي. یو مسلمان راغی هغه وایي چې زه نامحرمه زنانو ته لاس نه ورکوم، بس دوی وایي چې دا پلانی خو صلې رحمي پرې کوي، خپلولي نه پالي. که یو سړی په قرآن عمل کوي او ستر او حجاب خیال ساتي، نه خپل ښځه او بچې بې ځای ګرځېدو ته او بې ځای ځای د خلکو کرتلو ته پرېږدي او نه د بل چا کاره داسې ورځي، نو دې ته بیا وایي دا صلې رحمي نه پالي. دوی مخلوط نظام ته یو بل سره د حیواناتو زناورو په شانې یو ځای ګرځېدل او کېناستلو ته دوی ژوند او زندګي وایي. دا خو شریعت خلاف ده. دې نه به بایکاټ کې اگر که ټوله دنیا در سره پرېږدي. نو دې وجې نه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي په دیني امورو کې ګوره زه ستاسو تابع نه یم، تاسو زما خپلوان نه یاستئ. نو دې آیات نه دې حدیث د دې ځای نه دې ته ولا او برا ویلی شي. براعت به کې د کافر نه، بېدین انسان نه. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو خپلوانو نه براعت وکړو چې زه د تاسو سره زما تاسو ولیان نه مې وارثان. او الله جل شانه هم په سورة ممتحنه کې داسې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله وایي قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم. تاسو له د ابراهیم علیه السلام په ژوند کې د هغه په تاریخ او زندګۍ کې یو بهترینه نمونه پرته ده د ژوند تېرولو. یا د چا سره د خپلولۍ او د صلې رحمۍ پاللو او د پرې کولو یو بهترینه نمونه پرته ده. څنګه به کوئ؟ او دارنګه هغه کسان والذین معه چې د ابراهیم علیه السلام سره په همدغه نقشه روان دي، هغه څه کړي؟ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون. قوم ته وی چې کله هغوی په کفر او شرک اخته و، ګوره موږ د تاسو نه بېزاره یو، موږ ستاسو سره بایکاټ دی. او دارنګې د هغې طریقو او د هغې مذهب نه هم درله بایکاټ دی مما تعبدون من دون الله، چې تاسو پکې د الله نه سوا د بل چا بندګي کوئ. دغه مذهبونه ډلې در سره موږ نه منو. کفرنا بکم، موږ ستاسو د دغې شرکیاتو کفریاتو بدعاتو نه انکار کوو، موږ پې کفر کوو. او د نن ورځې نه دا اعلان واورئ وبدا بیننا وبینکم العداوه، زموږ او ستاسو په منځ کې دشمني ښکاره شو، دارنګې بغض. ځکه دشمني به هم د الله دپاره کوو، مینه هم د الله دپاره. حتی تؤمنو بالله وحده، هغه وخت به مې خپلوان کېږي، هر وخت به مې دوستان یې وارثه به مې جوړېږي چې تاسو د الله بندګي وکړئ په توحید سره، یوازې دی والله. نو ابراهیم علیه السلام د دوی نه بایکاټ اعلان کړو سره د قرابت نه. نو چې یو سړی د چا د غلطو طریقو نه د
شرکیاتو رسمونو نه او دارنګې د غلطو دودونو نه انکار کوي نو دې ته خپلولي پرې کول نه وي. ګوره دا ابراهیم علیه السلام د هغوی نه بایکاټ وکړه سره د قرابت نه خپلوان یې پکې وو پلار یې وو مور یې وه او غیره ټول دا یې پرېښود. خو څه وایي دغه شان نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویلې ګورې چې خبردار پلانې قبیلې پلانې خاندان نومونه یاد کړه تاسو زما ولیان زما دوستان نه ملګري نه زما دوستان مؤمنان دي زما ورثه اصل کې علما او مؤمنان دي الله زما وارث دی بلکې د ټولو انسانانو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي خپلولي به په خپل ځای پالم خو د خپلولۍ د وجې نه زه خپل دین تاسو ته نشم پرېښودی. زه د الله حکمونه ستاسو د رسم رواج لپاره ماتولی نشم. زه د الله رسول یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي او د الله چې کوم احکام دي دا به زه په ځای کوم او دا به زه رسوم. بیا څه وایي ولکن لهم رحم ابلها ببلالها ستاسو او د دې ځینې خلکو زما سره خپلولي ده زه به د هغې حق هغې ته ورکوم صلې رحمي به پالم په خپل ځای باندې خو د صلې رحمۍ لپاره به زه دین نه پرېږدم دعوت به نه پرېږدم خپلولي پالم اگر که کافر وي. نو دا حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې خپلوان د چا چې دي دا د قرابت د خپلولۍ حق لري اگر که کافري. خو دومره ده چې ولایت به ورسره نه کوي. ولایت معنی د زړه دوستي مینه محبت چې هغه کافر دی او ته ورسره مینه محبت کوې. قرابت په خپل ځای د صلې رحمي خو د زړه مینه محبت د زړه لیوالتیا دا به د کافر سره نه به ملګرتیا کوي نه به مرسته کوي د دین په خلاف ځکه دا بیا د کفر او د باطل مرسته ده. بیا هغه بل حدیث ولوستو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته وویل صحابهو ته په دې کې بشارت و زیر چې تاسو به داسې ملکونه فتح کوئ مراد ته مصر و چې هلته پیسې ته روپۍ ته قرات ویلی شي خو دومره کوئ چې د هغې د اهل سره ښه رویه کوئ ښه سلوک وکئ نرم چلن ورسره وکئ. ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل ځکه زموږ د هغوی سره قرابت دی خپلولي هم ده پکې یو خو هغوی زموږ سره ذمه ده یا د هغوی بادشاه زموږ سره ښه رویه کړله زموږ استازی چې لیږلی و موږ ورته هغې درناوی کړلی. بیا په تحفه کې ماریا رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته رالیږلې وه چې هغه د مسلمانانو مور ده اوس منه ستاسو خپل دي. او بل دا چې ابراهیم علیه السلام چې کله راتلو نو د اسماعیل علیه السلام مور د هغه ځای نه هجرت وکړو مکې ته راغل او دې ځای نه بیا د عربو سلسله شروع شول منه ستاسو اصلي شجره نسب هم دوی ته رسېږي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل ان لهم سحرا ورحمه ځکه چې دا د اسماعیل علیه السلام ماماګان دي او اسماعیل علیه السلام د عربانو پلارو د عربانو سلسله نسب هم دته رسېږي. نو حدیث په دې خبره دلالت کوي چې صلې رحمي پالل پکار دی ولو که ډېر لرې خپلولي وي ډېر لرې قرابت وي خو باید سړی باید هغه وپالي د هغې خیال وساتي. تاسو وګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره لرې خپلولي پاللی او د هغې خیال یې ساتلی چې سړی پېژني چې دا زما د قبیلې زما د قوم دی نو ده سره یو وسیله موجود شوله یو علاقه د قرابت د خپلولۍ اگر که لرې باید دا وپالي د هغې خیال وساتي د هغې خدمت وکړي هغې سره منډه ترړه ووایي د هغه مېلمستیا وکړي اگر که لرې وي. او همدارنګه دا حدیث په دې هم دلالت کوي لکه څنګه چې قرابت خپلولي نسب د پلار د طرفه ثابتېږي د هغې احترام پکار دی نو دغه شانې د مور د طرفه چې کوم قرابت دی خپلولي د نسب دی د دې طرفه هم ثابتېږي د دې هم خیال ساتل پکار دی یعنې د دواړو طرفه پکار دی. دا د دغه ذکر شو حدیثو لنډه شرح راځو نور حدیث اخلو هغه هم لنډه حدیث دی په خپل ځای په عبارت کې شرح دی معمولی یو څو مسائل به ترې راوباسو تقریبا 4 احادیث دي نور. اولنی حدیث د ابو ایوب خالد بن زید الانصاری رضی الله عنه روایت ته فرمای وعن ابي ايوب خالد بن زيد الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه. صحیح حدیث د بخاری مسلم. ابي ایوب خالد بن زید الانصاری فرمای یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه دا الله حبیب دې عمل لا توخه و چې يدخلني الجنه چې جنت ته پیونه نوزم ويباعدني من النار والله بما د اور نه لري باسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نو د دې لنډه طریقه دا ده که ته غواړې چې د اور نه جدا اوسې او جنت ته دن نشي
تعبد الله ولا تشرک به شیء. اول شرط دا دی چې ته به د الله بندګي کې په داسې شکل چې د الله سره به هېڅ څوک پکې نه شریکې، نه نبي، نه ولی، نه ملائک، نه قبر، نه زیارت، یو شی به هم د الله سره شریکې نه. څه معنا؟ چې چغه وایې نو الله ته به چغه وایې، دعا غواړې نو الله نه به غواړې، ذبح قرباني کې د الله په نوم به کې، تمه توقع کې نو د الله نه به کې، د الله سره به هېڅ څوک نه شریکې. وتقیم الصلاة، منځ به قایمې په خپل وخت په جمع سره. وتؤتي الزکات، او زکات ورکوه د مال. وتصل الرحم، او د خپلولۍ قرابت خیال به ساتې. سره رحمي فعله، ورورولي، خورولي، ماما، ترونه وغیره، دوی سره ښه رویه او ښه سلوک کوه نو جنت ته به دننه شي. دا شلم نمبر حدیث. راځو دا بل حدیث اخلو، یویشتم، دا د سلمان ابن عامر نه روایت دی. وعن سلمان ابن عامر رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، د سلمان ابن عامر نه روایت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی، دا افطر احدکم فلیفطر على تمر، کله چې تاسو کې کوم یو تن روجه ماته نو غوره او بهترین دا دی چې په خرما باندې روجه ماته کی. فلیفطر على تمر، په خرما دی روجه ماته کی. فانه برکه، ځکه دا د برکت میوه ده، په دې کې الله د انسان باندې هم برکت کوي او په رزق کې هم الله برکت اچي. که یو سړی کجوري نه مومي، خرما نه وي، فإن لم یجد تمرا، که نه بیا مومي د خرما، نو فالماء، نو اول ګوټ دی د اوبو کوي. فإنه طهور، دا اوبو پاکون کې دي، انسان د مرضونو نه په دې باندې الله بچ کوي چې اول دې معدې ته اوبه لاړ شي. وقال، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، الصدقه علی المسکین صدقه، مسکین، فقیر، بېوزله، سوالګر باندې خیرات کول، صدقه ورکول یو صدقې ثواب لري. خو علی ذی الرحم اثنتان، او په خپلوانو باندې صدقه کول، داسې چاته صدقه او خیرات ورکول چې ستا خپلوان دي، نو دا دوه ثواب لري. صدقه وسیله، یو د صدقې د خیرات ثواب، او دویم د صله رحمۍ پاللو. نو د حدیث مقصد دا دی چې صدقه په خپلوان باندې دوه چنده ثواب لري، او عام مسکین فقیر ته چې ورکې نو یو چند ثواب لري. دا حدیث امام ترمذی روایت کړی او وایي دا حسن حدیث دی. حسن حدیث حدیث ته وایي چې د صحیح حدیث نه یو درجه معمولی ښکته. خو د نورو احادیثو شواهدو په سبب دا حدیث صحیح ګرځي. دویشتم نمبر حدیث د عبدالله ابن عمر دی. فرمایي عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. عبدالله ابن عمر دا د عمر رضی الله عنه زوی، ډیر ناشنا تابعدار بچیو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو ډیر زیات تابعدارو. دی فرمای، كانت تحت امرأة، زما منه یو ښځه مې وه زما د نکاح لاندې، او زما ډیره خوښېدله، خو دومره وه چې وکان عمر یکرهها، او عمر رضی الله عنه دغه بدې شوله، زما دپاره یې خوښه نه وه. نو ما ته یې ویلې طلقها، دا ښځه دې طلاقه که. فابیت، ما انکار وکړو، ما چې څنګه طلاقه کړم، دا زما خوښه ده، زه پکې کوم نقصان نه وینم. فاتى عمر، نو عمر رضی الله عنه راغی النبي صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته. فذكر ذلك له، نو دا خبره ورته یاد کړه چې یا رسول الله، دې زما زوی ښځه کړې ده، خو دا ښځه زما نه ده خوښه، او طبعا هغه ته به پکې عیب نقصان معلوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته څه د عمر رضی الله عنه زوی ته وایي طلقها، طلاق یې که، چې پلار دې وایي طلاق یې که، خو طلاق یې که، نو هغه طلاق کړه. دا حدیث امام ابو داود او ترمذی روایت کړی، وایي چې دا حسن صحیح حدیث دی په یو روایت سره، او حسن دی په بل روایت سره، یا یو قوم ته صحیح ویلی او بل ته حسن ویلی. همدارنګه درشتم نمبر حدیث د ابو درداء رضی الله عنه روایت دی. فرمایي وعن ابي درداء رضی الله عنه ان رجلا اتاه، ابو درداء رضی الله عنه یو سړی ورته راغی، فقال ان لي امرأة، زما یوه ښځه ده، وان امي تأمرني بطلاقها، او زما مور وایي چې دا طلاقه که، او دا سړی وایي چې زما دا ښځه خوښه ده. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ابو درداء رضی الله عنه ته ما د رسول الله نه اوریدلی دي، الوالد اوسط ابواب الجنه، پلار او مور چې دي دا د جنت دغه درمیانه دروازه ده. نو خوښه یې خپله چې دغه دروازه په ځان بندی وکړو، ازادۍ، منه د مور و پلار خبره منل پکار دي. فإن شئت فاضع ذلك الباب، خوښه دی ستا خوښه ده که دغه دروازه ځایع کې ځان دپاره
او احفظها او که ځان دپاره محفوظه ساتي چې په دغه دروازه جنت ته لاړ شي. دا حدیث هم امام ترمذي روایت کړی او دا صحیح حدیث دی په یو روایت دی او حسن دی په بل. د دې باب اخرنی حدیث هغه د براء ابن عازب دی رضی الله عنه. فرمایي وعن براء ابن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. براء ابن عازب وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایلی دي الخالة خالت ترور چې ده بمنزلة الأم دا په منزله د مور ده. لکه څنګه حق او د قرابت او د صله رحمۍ چې مور لري دغه شانې خالم لري. او یقیني داسې وي چې رښتینې او صادقه خاله وي نو دا د مور په منزله باندې وي. دا خپل خورین او ورزوی باندې داسې فهم او خیال کوي او پرې خفه کېږي لکه مور چې سړي باندې خفه کېږي. نو څومره حق چې د مور دی دومره د خالت ترور هم دی باید د هغې احترام وکړی شي. دا هم صحیح حدیث دی امام ترمذي روایت کړی وی حدیث حسن صحیح. همدارنګې دې باب کې نور حدیث هم امام نووي وی وو مونږ ته دغه یو څو را نقل کړه لکه یو د حدیث اصحاب الغار حدیث د جریج مخکې ذکر شوی هم دي هغه ما حذف کړل د اختصار دپاره. او یو مهم حدیث د عمرو بن عنبسه رضی الله عنه دی چې اوږد حدیث دی په ډېرو جملو باندې مشتمل دی. د اسلام قواعد پکې ذکر شوي دي او آداب خو انشاءالله هغه به وروستو بابونو کې ذکر کېږي باب الرجا کې. خو په هغې کې دا خبره ده عمرو بن عنبسه وی اوږد حدیث دی دلته صرف د معمولي برخه راخلو دې دپاره چې د باب سره تړاو لري. وی زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم مکه کې یعنې د نبوت په اولو ورځو کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث شوی و تازه دعوت شروع کړو. د بار اوسېدو وی زه ورغلم نو ما ورته ویل مان ته ته څوک یې چې دا خلک در سره اختلافات شروع کړی دی. وی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل انا نبی زه پیغمبر یم. فقلت ما نبی پیغمبر څه ځکه مخکې دا نوم چیرې نه و اورېدلی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته قال ارسلني الله تعالی زه الله را لېږلی یم د انسانانو د هدایت دپاره. عمرو بن عنبسه وی ما ورته ویل فقلت بأي شیء ارسلک الله په څه شي را لېږلی څه دپاره را لېږلی. دی پخپله وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم راته ویل ارسلني بصلة الارحام زه الله د صلې رحمۍ او د خپلولۍ په پاللو را لېږلی یم چې یو بل سره صلې رحمي پالئ. وکسر الاوثان چې بوتان متان مات کوئ بت پرستی به نه کوئ قوم پرستی به نه کوئ قبر پرستی به نه کوئ مذهب پرستی به نه کوئ صرف د الله او د رسول خبره باندې. وان یوحد الله او د الله واحد لا شریک وګڼئ د الله سره هیڅ څوک مه شریکوئ. زمونږ ځینې ډېر وروڼه مسلمانان ځان ته موحد وایي ځان ته خو هغه په ضمن کې څوک د ملا صاحب عبادت کوي څوک د پیر کوي څوک د قبر او څوک د امام کوي. په دې معنی چې کله د پیر خبره د الله او د رسول خلاف راشي د الله او رسول پرېښودو ته تیار خو د پیر خبره نه پرېږدي دغه د هغې عبادت شو. دارنګې د امام دارنګې د ملا صاحب دارنګې د قبر دارنګې د ولی چې د الله او د رسول په مقابل کې د چا خبره څوک مني هغې ته طاغوت هم ویلی شي او دا عبادت دی. باید د هیڅ چا خبره د الله او د رسول په مقابل کې ونه منلی شي. چې زما د پلار خبره ول نه وي خو چې د الله او د رسول مقابل کې درته راغله نو بیا به هغه پرېږدي. نو وان یوحد الله زه تاسو ته د الله په توحید امر کوم چې توحید ومنئ لا یشرک به شیء او د الله سره د شرک نه کېږي. او اوږد حدیث وروسته راځي انشاءالله او بیا ذکر کړو. نو باب کې دا حدیث مونږ ذکر کړه. دا ټوله حدیثو خلاصه دا ده چې دا په صله رحمۍ باندې په خپلولۍ باندې د قرابت په پاللو باندې امر کوي مونږ او تاسو ته. دارنګې حدیث د خالد بن زید هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه وایي هغه ته پوښتنه کوي چې جنت ته د تلو لار څه ده. هغه ورته وایي تعبد الله ولا تشرک به شیئا د الله بندګي وکړه او د الله سره شرک مه کوه. مونځ پابندۍ سره په خپل وخت په جماعت کوه معنی مونځ به کې تاخیر مه کوه. ما ورته د 1 روپۍ د ګټې دپاره د 1 کیلو ټماټرو دپاره مونځ کېږي جمع ولاړی ټیم یې هغه وروسته کوو اخر وخت کې کوو. نه مونځ په خپل وخت په طریقه د پیغمبر زکات په خپل وخت ورکول په صحیح طریقه او خپلولي پالل دا د جنت د تلو لنډه لاره ده. نبی صلی الله علیه وسلم تصل الرحم نو ګورئ صله رحمي د جنت د داخلېدو یو سبب دی. د حدیث نه معلوم شو او د اور نه د لرې وتلو. ګورئ موږ او تاسو ټول دا کوشش دی چې یو سړی د اور نه بچ شي او جنت ته لاړ شي د عذاب نه بچ شي او رحمتونو او نعمتونو ته لاړ شي. لکه الله هم دا وایي ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هغه څوک چې د اور نه بچ شو جنت ته لاړو دا انسان کامیاب دی. او هر مسلمان د زړه تمنا هم دا ده چې داسې وکړي. نو چې که څوک غواړي چې د اور نه بچ شي او جنت ته داخل شي دا په 4 کارونو باندې د الله بندګي په داسې شکل چې د الله سره هیڅ څوک شریک نه کړي
نه پیغمبر، نه ولی، نه بزرګ، نه قبر، نه امام وغیره، نه به شرک اصغر کوي نه به اکبر. دویم مونځ کول په کامله په صحیح طریقه باندې په صحیح اوصافو باندې، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته ښودلی چې هغه فرمایي صلو کما رأیتمونی وصلي. یو خو زموږ او ستاسو ټونګې دي، طرفه کې دي. سړی به په جماعت سره مونځ کوي او ښځه به بغیر د جماعت، که جماعت پیدا شي هم کولی شي. زکات ورکول د هغه شیانو نه چې الله واجب کړي دي. او څلورم نمبر صلې رحمي، خپلولي، قرابت پالل. عام چې مونږ او تاسو کې کوم رایج دی، خو دودونه رسمونه چې د شریعت سره ټکر کوي هغه پالل نه دي پکار. هغې نه به تبرې کوي، هغې نه به بیزاري کوي. هغه ځایونه چې په هغې کې د شریعت سره ټکراو راځي، لکه د حجاب نه استعمالول، دارنګې دمتوب، عیاشي، عریاني، چې موږ او تاسو ته صلې رحمي وي، خپلولي، د دې نه به ځان ساتي پکې. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه د بل حدیث ذکر وکړو چې سلمان بن عامر په حدیث کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي که څوک روژه ماتوي نو باید په کجوره په خرمای ماته کړي، که نه وي په اوبو باندې. بیا ویل صدقه فقیر او مسکین ته ورکول یو ثواب لري، خو خپل خپلوان چې مساکین او فقرا وي هغوی له ورکول 2 ثواب لري. دې وجې نه علما وایي چې کله 2 فقیران 2 مسکینان تا ته راشي یو ځای، ستا کره 2 مسکینان راغلل، یو د خپلوان دی او بل جدا اجنبي انسان دی، یا یو د نږدې خپل او بل لرې دی، نو حقدار دا دی چې خپل خپلوان ته ورکړي. دې ته صلې رحمي وایي. بیا حدیث د عبدالله بن عمر ذکر شو چې ما ښځه او ډېره مینه مې ورسره خو پلار راته ویلې طلاق یې کړه. ما په اول ځل انکار وکړو ځکه ما پکې کوم عیب نه لیدو، خو نبي صلی الله علیه وسلم راته ویلې، نو بیا مې پرېښوده. دارنګې او بل حدیث ورپسې چې په هغې کې هم د ابودرداء رضی الله عنه حدیث و چې یوې ښځې خپل زوی ته وویل چې ښځه طلاقه کړه. هغه بیا د ده نه پوښتنه وکړه، هغه ورته ویل که جنت غواړې او د جنت په منځنۍ دروازه ځې نو د مور خبره د پلار خبره ومنه نو جنت ته به دننه شي. دا یوه مهمه خبره ده. اوس آیا د هر پلار او مور خبره منلی شي چې هغه ورته وایي ښځه طلاقه کړه؟ نه عزتمندو، خبره اصل کې داسې نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عبدالله بن عمر ته ویلې او عمر چې خپل زوی ته ویلې، وجه دا وه چې عمر تنهو په شان شخصیت هغه به ضرور په دغه ښځه کې د شریعت خلاف، د اسلام خلاف څه لیدلي وو، ځکه خپل زوی ته ویل چې دا طلاق که نه هېڅ چېرته هم پلار زوی ته داسې نه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په عمر تنهو باندې اعتماد ورته ویل. او ابودرداء رضی الله عنه هم په هغه وخت کې دا ویلي چې مور دې پکې کېدای شي د شریعت خلاف څه لیدلي وي. دا چې اوس د دې وخت کې ایمانونه دې حد ته رسېدلي دي، حالات داسې دي چې په معمولي خبره باندې د رور او د رور او د پلار او د زوی او د مور او د لور دا اختلافات دي. که معمولي چا ورسره لږ د بد وکړل او بیا به ورته دا وایي چې طلاق یې کړه، نو دا شرعي خبره نه ده. البته چې د شریعت خلاف او داسې ناروا عمل پکې ویني چې د هغې ساتل ځان سره دا ناروا وي، نو بیا به یې طلاقوي. معنا هر زوی د پلار په وینا باندې خپله ښځه نشي طلاقولی، نه واجب دي. لکه دا خبره امام احمد بن حنبل رحمه الله حل کړې ده. هغه ته یو سړی راغی وی قال ان ابي يقول طلق امراتك، پلار مې وایي چې ښځه طلاقه کړه، او زما خوښه ده هو به هو مخشانې مسله لکه د عبدالله بن عمر. نو امام احمد بن حنبل ورته فرمایي لا تطلقها، مې طلاقه کړه. دی ورته وایي الیس النبي صلی الله علیه وسلم قد امر ابن عمر، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته امر نه وکړی چې خپله ښځه طلاقه کړه. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله او ته څه وایي وهل ابوک عمر، ولې ستا پلار عمر دی څه؟ یعنې معنا دا چې عمر رضی الله عنه په شان شخصیت هغه پوهېده، هغه ته به معلومات و. نو دا اوس هم چې یو سړی یو پلار په خپله انګور کې داسې یو څه ویني چې هغه د شریعت خلاف یو د هغې په دغې عمل سره د ښځې ساتل دا ناروا وي، نو زوی ته به وایي باید زوی باندې واجب دي چې طلاق کړي. خو تا په معمولي خبرو او په جنګ جګړو او په معمولي تاویلو ماویلو باندې دا حق مور پلار له نشته چې د زوی په شخصي کارونو کې ګوتې ووایي. نو ځکه ورته وایي هل ابوک عمر، نو په دې باندې دا په علم یقین ثابت ده چې عمر رضی الله عنه چې کوم هغه چې خپل زوی ته د طلاق ویلې نو هغه شرعي سبب ورته معلوم و چې عبدالله بن عمر د هغې نه خبر نه و. ځکه دا د عقل نه خلاف ده چې عمر رضی الله عنه د خپل زوی ته د هغه د ښځې د طلاق حکم کوي په داسې قاعده کې چې هغه د جدا کړي او په هغې کې د شرعي مانع نه وي. نو د مسلې خلاصه دا ده چې کله چاته پلار مور امر وکړي چې ښځه طلاقه کړه او ستا خوښه وي او په هغې باندې شرعي ماخذه او شرعي گرفت نقصان نه وي ثابت شوی، نو طلاق په کار نه دي، طلاق جایز نه دي. ځکه دا هغه خاص ضرورتونه دي او دا د سړي هغه شخصي مسله ده. دې کې د هېچ چا دپاره تداخل او مداخله روا نه ده چې د سړی د ښځې او د خاوند په منځ کې ګوتې وایي. به هر تقدیر د مور و پلار احترام کول پکار دي، صلې رحمي پالل، هغه سره احسان کول پکار دي، د هغې خبره منل پکار دي. خو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د شریعت د حدودو پرنا کې الله جل شانه دې موږ او تاسو صله رحمي پالونکي جوړ کړي. الله دې موږ او تاسو په زړونو کې مینه محبت واچوي. الله جل شانه دې موږ د هغه انسانانو نه جوړي چې څوک صله رحمي پرې کوي، صله رحمي پرېږدي او دارنګې د هغې پروا نه ساتي. الله جل شانه دې هغه صفات په موږ کې پیدا کړي چې په کومو صفاتو باندې انسان الله ته محبوب ګرځي. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد و آله وصحبه اجمعین. قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه چوپړ ته مو وړاندې کړله. د بیا ځل لپاره چې ستاسو د درانه خدمت کې حاضر یم، تاسو په لوی او مهربان نام سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. باطل دی چی لتا څخه سوا دی یا الله، سوا دی یا الله. خالق د خیر و شر بلا تا څوک خالق نشتا، رازق د کل عالمی